له کلونو او زیات ارمانونو وروسته له دوبۍ څخه پر خوست نړیوال هوایي ډګر د 80 مسافرو کوزیدل. له دوبۍ څخه راغلي مسافر وایي خوښ دي چې په مستقیمه توګه په خپل ولایت کې له طیارې ښکته کیږي، خو غوښتنه لري چې پروازونه د منظم په معیار برابر او د ټولو سهولتونو څخه برخمن وي. راغلو مسافرو همداراز ویل چې دغه باید لومړنی او اخرنی پرواز ونه وسي او مسؤل چارواکي د خوست نړیوال هوایي ډګر امنیت ته هم جدي پام وکړي. آریانا افغان هوایي شرکت لومړنۍ الوتنه د دوبۍ څخه خوست ته راوکړه. زموږ د سیاحتي شرکتونو دغه هیله ده دا کوشش به وي تر څو دغه پروازونه د خوست لپاره کامیاب وي. منی دغه یار ستونزې نه لرم کنه چې صحیح شوه چې آریانا طیاره خوست هوایي ډګر ته خلاصه شوه. د دومره ښه خوند یې وکړه چې ما هر څه پرې کړی دا ومنم چې بس حرکات چې زه یې وکړم. د کابل نه چې تلي ډېرې غټې ستونزې وې په دغه لاره کې کنه. بل ورته د آریانا افغان هوایي شرکت یو تن پیلوټ رسنیو سره په خبرو کې داسې وویل: دا خوشبختی د خوست د خلکو ده، د خوست د خلکو ده چې نن داسې تعمیر او داسې میدان لري او انشاءالله ورو ورو به د نظر په تایید د گفتار د والي صاحب دا په تاسې پورې اړه لري چې څومره مسافر پیدا کولی شئ، څومره کارګو پیدا کولی شئ. وقتی چې زه جلغوزه له مابین د میدان د کابل نه وړم ولې له خوست نه وینم. خوست والي محمد کټوازی وایي چې د مسافرو پشتون سره به په منظم او د نړیوالو اصولو سره سم له خوست دوبۍ او له دوبۍ د ولایت ته پروازونه کیږي. والي همداراز ویل چې د خوست هوایي ډګر د امنیت او نورو برخو لپاره منظم پلان لري چې له مخې به مسافر په ډاډه او ښه توګه سفرونه کوي. هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک په کلونو باندې انتظار درلود، نن په خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. په دې پرواز کې زموږ تاسې 80 خوستي ورونه د عربي اماراتو چې دلته راغلل خپلو کورونو ته راورسېدل. دا ښه زیری ده. دا ده چې دا د رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غني خاصه پاملرنه خوست ته ده چې دغه میدان موږ فعال کړو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ طیارې به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. د خوست هوایي ډګر په هکله باندې د خوست هوایي ډګر زیات شمېر یعنی هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایط وینئ، پرسونل هم وینئ، همدا ټول تکمیل شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بینالمللي پروازونو لپاره او د داخلي او بینالمللي شرکتونو لپاره آماده وي. خلک پر مسؤل چارواکو نیوکې کوي په هغه ډول چې نړیوال هوایي میدانونه باید ووسي. د خوست نړیوال هوایي ډګر نه دی جوړ شوی چې اوس هم په ګڼو برخو کې نیمګړی او ستونزې لري. مسافر او عام خلک له مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه نړیوال هوایي ډګر ستونزو ته د پام وکړي او دغه میدان د نړیوالو اصولو سره سم جوړ او د خوستوالو دغه لوی ارمان دی ورپوره کړي.